شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. د صدر صاحب په اجازه باندې لومبی یو شعر خپل یار خپل ملګري خدای بخښلي نظار ته ډالۍ کوم. دا نن چې موږ څه وینو دا د نظار مینه ده. او زه به دا ووایم چې په جدایۍ باندې که څوک چېرته مړېدلی په جدایۍ باندې که څوک چېرته مړېدلی ای نظار زما یاره زه به مړ وي. او دانش صاحب ته دوه شعره ډالۍ کوم او بیا به یو څو شعره هم ستاسو په اجازت باندې شي. د ژوند ښکلا د ژوند ارمان د دانش په ما د ټول جهان ګران د دانش. د ژوند ښکلا د ژوند ارمان د دانش په ما د ټول جهان ګران د دانش. فروخه دی ازغن ازغن ماحول کې د ګل په رنګ د ګل په شان د دانش. یو دوه شعره چې د نصیب ځمکه د ازل نه وه د نصیب ځمکه د ازل نه وه نن مې د خپل حصې اسمان بایلو. د نصیب ځمکه د ازل نه وه نن مې د خپل حصې اسمان بایلو. د محبت په لیونتوب پوهه شوم چې ستا کوڅه کې مې ګریوان بایلو. د نصیب ځمکه د ازل نه وه نن مې د خپل حصې اسمان بایلو. د محبت په لیونتوب پوهه شوم چې ستا کوڅه کې مې ګریوان بایلو. او مرګ له بس دغه یو خبره بس ته مرګ له بس دغه یو خبره بس ته ما د اختر پر ورځ جانان بایلو. او د غزل یو څو شعره چې شونډې چې پرانیزي ګلاب ګلاب خبرې کوي. شونډې چې پرانیزي ګلاب ګلاب خبرې کوي. نشه نشه شمه شراب شراب خبرې کوي. او داسې سرور داسې مستای کې مې ژوندون تېرېږي لکه جانان چې مې رباب رباب خبرې کوي. داسې سرور داسې مستای کې مې ژوندون تېرېږي لکه جانان چې مې رباب رباب خبرې کوي. او ناصحان ټول راته د خپل غرض ملګري ښکاري. غریب صاحب ناصحان ټول راته د خپل غرض ملګري ښکاري ځکه همیش راته سراب سراب خبرې کوي. او زه د جانان د ښکلا څرنګه ستاینه وکړم سر نه تر پښو پورې شباب شباب خبرې کوي. او فروخه زیړ مازدیګري کې د ګودر په غاړه فروخه زیړ مازدیګري کې د ګودر په غاړه د جنت هوره شي ثواب ثواب خبرې کوي. یو جهان مننه.